کنفرانس ملی سه روزه تحت عنوان کنفرانس ملی انکشاف مناطق روستایی از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور در ولایت غزنی راه اندازی شد. در این کنفرانس که معین علمی وزارت تحصیلات عالی و دیگر مقامات نیز حضور داشتند، معین علمی وزارت تحصیلات عالی درباره چگونگی انکشاف اقتصاد فردی، اقتصاد فامیلی و تأثیر آن بالای اقتصاد کشور، چگونگی ایجاد اشتغالزایی و نیز معیاری سازی پوهنتون‌ها، نوآوری در نصاب تحصیلی و مسلکی شدن استادان صحبت‌هایی داشت. زموږ پوهنتونونه ټولې نړۍ په اولې درجه کې پوهنتونونه راشي، دا زموږ هدف دی او دې هدف ته رسیږو. دا ستونزې مشکلات په پوهنتونونو کې موږ درکړي دي او دا چې موږ دا هدف ته څنګه ورسیږو، دې لپاره لارې هم پیدا کړي دي. په دې باندې پوهیږو دنیا څنګه پرمختګ کړی، هغه طریقې سره باید موږ هم پرمختګ وکړو. دا ټول شیان موږ درکړي دي. د پوهنتونونو د اصلاح او تصفیې لپاره کار روان دی. نور مونږ غیر معیاري پوهنتون نه پرېږدو په افغانستان کې. پوهنتونونه به ټول معیاري کېږي او که معیاري کېږي نه او د منځه به ځي هغه به منحل کېږي. از سوی همواری ولایت غزنی خطاب به مجاهدین و مردم گفت که در حفظ نظام اسلامی کوشش نمایند. او بل مو د مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده چې ورونو باید هر څوک دې ته متوجه شي چې دا خپل شل کلن تکالیف او زحمتونه چې کړي دي چې هغه د برباد باندې شي. نن ورځ د جزئي شي لپاره خدای نه خواسته هغه تیر شوي اعمال ټول دغه شي باطل نشي. او الله پاک په ورځ د قیامت و د شهیدانو د فدایانو دوی ته نه شرموي چې بیا ټول شرمېدلي ورته ولاړ یو چې هغه موږ ته وایي چې تاسې دا د دین دعوه کړې وه، تاسې د اسلام د خادمتوب دعوه کړې وه، تاسې دا دعوه کړې وه چې په افغانستان کې به اسلامي نظام راولو، عدالت وکړو، ظلم به ورکوو. موږ خو د خپل وعده پوره کړل خو تاسې د داسې مشکلاتو سره مخ شواست. الله پاک هم د داسې مشکلاتو وساتي. استادان اشتراک کننده در این کنفرانس درباره اهمیت و چگونگی برگزاری چنین برنامه‌های علمی میگویند که همچون کنفرانس ها میتواند پاسخگوی مشکلات امروزی جامعه باشد. برگزاری چنین کنفرانس های ملی بدون شک میتونه چالش های امروزی جامعه ما را حل بسازه و به سوی یک جامعه پایدار، منظم و با تعالی انشالله ساق پیدا. یو ډول کانفرنسونه هغه انټرنیشنل کانفرنسونه دي یا بین المللي دي او یو موږ ملي یا نېشنل کانفرنسونه په لاره اچول کېږي چې د دواړو له طریقه د افغانستان د پرمختګ لپاره ډېر زیاته ګټه او فایده لري. قابل یادآوری است که این کنفرانس ملی برای 3 روز ادامه خواهند داشت. به گفته مسئولین، استادان از پوهنتون‌های مختلف کشور به تعداد 70 مقاله را در رابطه با موضوعات گوناگون ارائه خواهند کرد.